نو د دې سي ځمکې ته لاړ شي چې ځان له پکې حلال رزق وګټي. څلورم هجرت دا دی چې یو سړی په بدن کې د تکلیف میلاویږي او دی د هغه ملک نه وځي بل ځای ته لاړ شي چې څوک ورله تکلیف ورنه کړي. لکه ابراهیم علیه السلام ته ګوره کله چې د قوم سره دشمني شو د هغوی نه ویرېد نو وی انی مهاجر الی ربي، زه د خپل رب طرف ته ځم هجرت کوم. د هغه ځای نه ووتو. موسی علیه السلام وتی و که نه د مصر نه لاړ چېرته لاړ مدین ته. پنځم هجرت هغه دی چې یو ملک دی چې هلته بیماریانې ډېرې زیاتې دي. یو سړی داسې ځمکې ته لاړ شي چې هلته بیماریانې نه یا لګي، دا شریعت اجازت ورکړی. ها د دې نه صرف استثنایي مسله د طاعون مسله ده چې طاعون وبا او بیماري کله راشي په یو ځای کې نو بیا به د هغه ځای نه وځي او نه به هلته ورننوځي. شپږم هجرت دا دی چې یو سړی د مال د حفاظت لپاره لاړ شي، په دې کې هم څه حرج نشته. یو سړي مال ته نقصان رسي په یو ملک کې په یو علاقه کې او دی د هغه علاقې نه هجرت وکړي دې ځای ته لاړ شي چې د مال پکې په حفاظت سره وي. دا ټول هجرتونه خو په بدنونو سره دي، خو یو بل هجرت به ته ذکر کړم ډېر ناشنا هجرت دی. هجرت په دوه قسمه، یو په بدن سره خو واضح شو، او بل غټ هجرت دی د زړه هجرت چې ستا د زړه هجرت وکړي د الله طرف ته او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته. دا ټول نه لوی هجرت دی. ستا د زړه هجرت وکړي د چا طرف ته؟ د الله طرف ته او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته. قرآن او حدیث ته هجرت. الله دې موږ له د دې توفیق راکړي. وهي باقیة الى ان تقوم الساعه، او دا هجرت پاتې دی قیامت پورې. حدیث کې دا راځي کنه، سنن ابي داود کې شته، امام نسائی راوړی وی لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبه. هجرت هغه وخت پورې به نه ختمیږي چې څو پورې توبه نه ختمه شي. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، او توبه به علا دروازه به بندیږي چې کله نور د کوم ځای نه راوخیږي؟ د مغرب نه. نو چې کله د توبې دروازه بنده شوه نو د هجرت دروازه هم څه شوه؟ بنده شوه. خو د هغه وخت پورې هجرت شته. والدلیل قوله تعالی، اوس دلیل راوړي په دې مسله باندې چې هجرت لازم دی په یو مسلمان باندې چې کله هغه قادري په دې باندې په هجرت باندې صحیح قادري او د هجرت ونه کی نو د انجام واوره. الله وی ان الذين توفاهم الملائکه ظالمي انفسهم، ملائک چې کله راشي په هغه کسانو پسې ساګانې ته اخلي هغوی د ځان سره ظلمونه کړي دي. د امام بغوي رحمه الله قول راوړی دی نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. دا آیت هغه چا مبارک نازل شوی دی چې مسلمانانو په مکه کې اوسېده او هجرت یې نه و کړی او طاقت د هجرت و. الله وی چې کله په دوی پسې ملایک راشي او ساګانې ته اخلي ورته وایي فیما کنتم، تاسو ولې هجرت نه دی کړی؟ څه کار کې مصروفه وئ؟ هغو به ورته وایي کنا مستضعفین فی الارض، موږ کمزوري ګڼلی شي وو، موږ ځکه هجرت ونه کړو، ځکه م عبادت ونه کړو او ځکه م په دې طریقه عمل ونه کړو. نو هغوی به ورته وایي الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها، ولې د الله ځمکه پراخه نه وه تاسو هجرت ولې نه کوو؟ هجرت به هم کړی دی. فاولئک مأواهم جهنم، د دې خلکو ځای جهنم دی. بیا مخکې الله استثناء بیان کړې ده الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، مګر هغه نارینه او زنانه او ماشومانان چې کمزوري دي، څه چل ولا نه ورځي د وتو او نه ورته لار د هجرت معلومه ده، په دوی څه ګناه نشتي. فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم. بل آیت پی راوڑه ده چی یا عبادی الذین آمنو، اللہ وی اے زما بندگانو کمو چی ایمان راوڑه ده ان ارضی واسعه فایای فعبدون، زما دا ازمکا پراخه ده نو زما بندگی کوئی، کوروی زما بندگی کوئی. مطلب ده چی کل تاسو هجرتو کئی ده مسلمانانو زمکی تلارشی نالتا با زما بندگی بی اخکارو کئی. دین دام واضح شوا چی هجرت که سڑے ونکی نو کافر کی گی پی نا، کفر اکبر نده،
ځکه دې ذکر ته ان یا عبادي الذین آمنوا ناداهم الله باسم الایمان، الله ورته د مؤمنانو نوم اخیستی دی. بیا شیخ رحم الله وی او د حدیثونه په دلیل دغه دی، ما هغه حدیث وی کنه لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبه، هجرت هغه وخت پورې نه ختمیږي چې څو پورې توبه نه ختمه شوي، او توبه د هغه وخت پورې نه ختمیږي چې څو پورې نور مغرب نه راختلی. نو دا فایده یې ده ساتئ. اوس که څوک دلته یو اشکال بیان کړي، په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا هجرت بعد الفتح، د فتح مکې نه بعد هجرت نشتی. و ظاهره کې خو دې دواړو حدیثونو کې ټکراو راځي، د یو کې دا دی چې هجرت نه ختمیږي، د بل کې دا دی هجرت بیا د فتح مکې نه بعد نشتی. نو جواب دا دی مراد په دې حدیث کې دا دی چې نشتی هجرت کول د مکې نه، مکه اوس د مسلمانانو شوه، د فتح مکې نه بعد هجرت بیا د مکې نه نشتی، ځکه چې مکه د چا سره شوه؟ مسلمانانو سره شوه. دلته به یو فایده ذکر کو. ګوره مسلمان شان دا دی چې دی د کفري ملکونو ته د سفر نه، هلته د اوسېدو نه، د هغوی د نیشنلټیانو نه او د دې قصو نه ځان لرې ساتي. دا د مؤمن شان دی. نن سبا ایمانونه کمزوري شوي دي، د کافرانو د ملک نیشنلټۍ ته چې د بې ایمانه کم خوشحالېږي تپوس یې مه کوه، او هلته د اوسېدو دپاره چې کومې هلې ځلې او کوششونه او پیسې ورکوي صرف دې دپاره چې دی د مشرکانو منځ ته ورشي، دې نه ځان لرې ساتل پکار دي. ها ضرورت دپاره که یو سړی ځي د کافرانو ملک ته سفر کولو دپاره 3 شرطه دي، چې دا 3 شرطه یې بیا ته سفر کولی شي. اولنی شرط دا دی چې د یو انسان سره دومره علم وي چې د شبهاتو جواب پې وکړي، ځکه چې کافران چې دي یهود و نصارا که بل قسم کافران دي، د دوی سره خو شبهات شتي که نه، شکونه به تا ته پیدا کوي ستا په دین کې، نو چې تا سره دومره علم وي چې ته د هغې جواب وکړي. دریم شرط دا دی چې تا سره دومره تقوایي، دومره دینداري ده به کړي چې شهوات تی خراب نه کړي، ځکه چې کفري ملکونو کې خو 2 قصې دي که نه، شبهات هم دي شهوات هم دي. نو چې دومره په تا کې دینداري خو یي، کم سے کم دومره تقوا ده پکې یي چې د هغه ځي هغه شهوات، هغه زناګانې، هغه فحاشي، هغه فسق او فجور ته خراب نه کړي. او دریم چې دی دې سفر ته محتاج یي، ضرورت یي. لکه یو سړی داسې سبق دپاره ځي چې هغه سبق د مسلمانانو په ملکونو کې نشتی، یا علاج لذي چې هغه علاج په مسلمانانو ملکونو کې نه کېږي، علاج لذي بیا راځي، یا تجارت دپاره ځي، نو دې کې څه حرج نشته. نور د مسلمان شان دا دی دی به حتی الوسع کوشش کوي چې ځان د کفر او کافرانو نه او د هغوی د ملکونو نه ځان لرې وساتي، د هغوی په منځ کې اوسېده بې ضرورته، د هغوی نیشنلټیانې اخیسته او په دې خوشحالېده او د دې ارمانونه کول، دا د مسلمان شان نه دی. په خپل اسلام باندې فخر کوئ، په خپلو ملکونو باندې، په خپل لباس، په خپلو عباداتو، په خپل ثقافت. مسلمانان یو الحمدلله زمونږ یو منهج دی، یو دین دی، یو لاره ده زمونږ، موږ به په هغې باندې عمل کوو. دا د هجرت بعض مسایل اگر که نور هم شته خو موږ دغه مختصر ذکر کړي. د هغې نه بعد شیخ رحمه الله وایي فلما استقر بالمدینة امر ببقیة شرائع الاسلام. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو مدینې ته راغی، نو د اسلام چې کوم باقي اعمال دي او شرایع دي د هغې ورته حکم وشو، مثل الزکاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. د زکات حکم متمو شو، د روجې مو شو، د حج مو شو، د جهاد، د اذان، د ښه کار باره کې به امر کې، د بد کار نه به منع کې، او نور د احکام ورته کوم ځای کې وښوی شو؟ مدینه کې. اخذ على هذا 10 سنين، 10 کاله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه دعوت چلولی دی.
وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، او بید هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله لس کاله یې په مدینه کې پوره کړو نو څه شو؟ وفات شو. ودینه باق، ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو خو دین یې څه دی؟ پاتې دی، دا به د قیامته پورې. وهذا هو دینه المتضمن لكل خیر. دې خبرو ته غوږ کېږده، ډېرې اهمې دي زموږ دپاره. وی دا هغه دین دی چې هر خیر پکې پروت دی. فلا خیر الا دل الامة علیه. هر څومره خیر چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت ته ښوولی دی. ولا شر الا حذرها من، او داسې شر نشته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته موږ نه یو یېرولي. د شر نه یې موږ یېرولي یو او هر خیر یې راته ښوولی دی. والخیر الذي دل علیه، او د ټولو نه لوی خیر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ښوولی دی التوحید. التوحید لارې موږ ته ښوولی دی. وجمیع ما یحبه الله ویرضاه، او هر هغه کار راته ښوولی دی، دا خیر دی، دا خیر دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ښوولی دی چې هر هغه کار چې الله یې خوښوي او الله پرې راضي کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړی. والشر الذي حذرها من، او هغه شر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته موږ یېرولي وو، ډېر په تاکید سره یې یېرولي وو، الشرک د شرک نه یېرولي وو. مخکې موږ سره دا مسله تېره شوې ده که نه، چې هغه کوم حکم دی چې کوم شی دی چې الله په ډېرې سختۍ سره په حکم کړی هغه توحید دی، او کوم شی دی چې شریعت ته ډېر په سختۍ سره منع کړې ده هغه شرک دی. وجمیع ما یکرهه الله ویأباه، او هر هغه شی چې د الله بدي شي او الله یې نه خوښوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته موږ منع کړي وو. بعثه الله الى الناس کافه، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله ټولو خلکو ته رالیږلی دی. دا پکې نشته چې دا صرف عربو ته دی یا صرف عجمو ته دی یا کشر ته دی صرف او مشر ته دی یا صرف نارینهو ته، نه نه، ټولو ته الله رالیږلی دی. وافترض طاعته على جميع الثقلین الجن والانس، او په پیریانو انسانانو باندې الله دا لازم کړي چې د پیغمبر خبره به مني. والدلیل، او دلیل بسره قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، ای پیغمبر اوایه دې خلکو ته چې زه پیغمبر یم د الله طرف نه تاسو ټولو ته. حدیث کې راځي کنه چې پخواني پیغمبران به یو قوم ته الله رالیږل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله ټولو ته رالیږل، انسانانو ته او پیریانو ته. واکمل الله به الدین، او الله ټول دین په هغه باندې پوره کړی دی. عیاران چې ګرځي را ګرځي وي چې هره مسله وي قرآن او حدیث کې نشتي، نو تا د کوم ځای نه راوړي؟ څه بل ځای دې پیدا کړی دی چې قرآن او حدیث کې نشتي، نو تا د کوم ځای نه دا مسله راوړه؟ قرآن او حدیث کې هره مسله شتي. ها بعض مسلې صراحتا راغلي دي که واضحه، بعضو ته پکې اشارات شوي دي، استنباطي استدلالي ډېرې خبرې چې باندې بیا پوهه ربانیین علما به پوهېږي. نو اوس یو سړی راپاسي چې هغه له ناظره قرآن صحیح نه ورځي، نو دی به د قرآن او حدیث نه هره مسله کوم ځای نه راوباسي. نو چې کله د ده ذهن ورته ونه رسي نو بیا وایي چې دا مسله پکې نه وه. قرآن او حدیث کې هر څه دي. والدلیل، او دلیل واوره، قوله تعالی، وینا د الله، اليوم اکملت لکم دینکم، الله وایي نن ما ستاسو دین پوره کړو. دا حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه مخکې نازل شوی، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې موقع باندې په حج کې و چې هغې ته ویل کېږي حجة الوداع، او د جمعې ورځ و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړو په عرفات کې، الله دا آیت نازل کو اليوم اکملت لکم دینکم، نن ما ستاسو دین پوره کړو. چې اوس الله وایي اکملت لکم، کامل څه ته وایي؟ خو پوره ته وایي که نه، نو بیا څنګه بعض مسلې پکې پاتې شوې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منګه په داسې لار باندې پرېښودي یو چې لیلها کنهارې. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما تاسو په داسې لار پرېښودي چې د هغې شپه هم د ورځې په شان ده. واضح دین دی، کامل دین دی، او د هرې زمانې او د هر وخت دپاره او د هرې ځمکې دپاره مناسب دی. دا خبرې کول دا ګورې کفریه دي چې د دې زمانې سره دا دین نه چلېږي او دا مسلې پخوانۍ دي. نه نه، الله داسې شریعت رالیږلی دی چې هغه د هرې زمانې سره او د هرې ځمکې سره برابر دی. داسې ځمکه نشته چې هلته دا شریعت برابر نه
او داسې زمانه نشته چې هلته دې مناسب نه وي. نه، ناشنا شریعت الله را لېږلی دی. په دې شریعت کې الله موږ د مرګ پورې قایم او دایم لري. او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د دې شریعت د خدمت کولو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې آیت نازلېدو نه بعد لږه موده ژوندی بیا وفات شوی دی. والدلیل علی موته صلی الله علیه وسلم، او دلیل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ دا دی، الله وی انک میت و انهم میتون، اے پیغمبر ته به مړ کېږي او دوی به مړه کېږي. په دې کې رد شو په خلکو باندې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی مړ او ژوندی دی او یا حاضر ناظر دی. نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شي. انک میت، میت په عربۍ کې څه ته وایي؟ مړي ته نه وایي. او ابو بکر صدیق رضی چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ښکل کو او الله په تا باندې دوه مرګ نه راولي، دغه مرګ نه مرګ ونه وي. او بیا په خطبه کې څه ووایي؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. قد مات څه مطلب دی؟ مړ شو. دا اصطلاحات دي تصوف والا او د بریلیانو جوړ کړي، جی پردې وکړو، جی وصال وکړو. یې څه مطلب دی پردې وکړو وصال وکړو؟ دې الفاظو ته ضرورت نشي. صفا خبره کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو، دنیا نه لاړ. داسې بې ادبي ګستاخي خو نه ده، دا خو په ټولو باندې مرګ را روان دی. ولذا کل نفس ذائقة الموت، په دې کل نفس کې پیغمبر رانغی دننه؟ که نه پیغمبر نفس نه و نفس و که نه كل نفس ذائقة الموت. او دا حدیث ذخیره رواله، د صحابه کرامو آثار رواله. صحابه کرامو بیا چې ټولو قصه بیان کړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات، نو دقه ویلي فی اليوم الذي قبض فيه، فی اليوم الذي مات فيه. کوم ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو، کوم ورځ چې روح قبض شو، دې څه معنی ده؟ هسې خبرې تاوال راته ویل د خپلې غلطې عقیدې د اثبات دپاره، دا د ګمراهانو خلکو طریقه ده. ها منګه دا وایو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندی دی، خو په برزخ کې ژوندی دی. ها برزخ ژوند بیا جدا دی، هغه د دنیا د ژوند په شان نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا زموږ عقیده ده، قرآن او حدیث عقیده دا ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، د دنیا نه تلی دی، دنیوي ژوند ختم دی. اوس که ژوندی دی نو بیا په کوم ځای کې ژوندی دی؟ برزخ کې ژوندی دی. او د برزخ د ژوند بیا پوره مکمل تفصیلات او حقیقت هغه چا ته معلوم دی؟ هغه الله ته معلوم. داسې ژوند نه څنګه چې دنیا چې ته دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم برزخ کې ژوندی دی، زه ورته رامدد شویم او زه ورته چیږم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی، وفات شوی. ځکه یو عالم خبره کوله، پنجاب عالم دی، ډېر تکړه عالم دی، سبتین شاه نقوی صاحب. هغوی زما خواته یو کس راغی او وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم آخري مونځ کې رفع الیدین کړي دي. تاسو چې رفع الیدین کوئ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت کړي چې هغه په آخري مونځ کې رفع الیدین کړي. داسې پالتون ته خبره دوی کوي، بیا به د باندې دا خبرې ځان ته جاخه جوړېږي. بیا به ته په هر شي کې خلک تپوس کوي چې ته د مرګه پورې ثابت کړه. نو هغه ورته ووایي شیخ وایي ما ورته وایي چې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم آخرنی مونځ کړی دی؟ آخرنی مونځ خو هغه څوک کوي چې مړ شي. او ستاسو خو عقیده لري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مړ نه ژوندی، نو آخري لمونځ یې کوم ځای کړی؟ نو هغه غریب بیا څه ووایم درته؟ که وایم چې آخرني مونځ باندې دلیل وښایه، نو آخرنی مونځ خو چې کوي به خو ماته وایي چې مړ دی. هلته دوی د عقیده نه مني. همیشه اهل بدع او غلط نظریې والا او غلط افکار والا خلک په دې خپلو خبرو کې راګیرېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی، دنیا نه تللی دی. هغه ورځ د څه وه؟ د پیر ورځ وه، میاشت ربیع الاول وه، 12 تاریخ او کال 11 د هجرۍ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا هغه له غسل ورکړی شو، په 3 کپړو کې کفن کړی شو، او خلکو په هغه باندې ځان له جنازه کړې ده. یعنې داسې نه و چې یو کس ور مخکې شوی او خلک به راتلو، جنازه به یې کوله، وتو بیا به نور راتلو، بیا هغوی وتو نور رات داسې. او د بود په شپه باندې
خښ کړی شوی دی. که څوک سوال وکړي چې بوت یې ورځې پورې ولې ایثار شوی د خلافت ته مسله وه چې څوک به خلیفه کیږي. چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه شو نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خښ کړی شو. اوس به شیخ رحمه الله د کتاب په آخره کې یو څو مسلې بیانوي چې هغه د آخرت سره تعلق ساتي او ما یې مخکې تفصیل کړی دی. والناس اذا ماتوا يبعثون. شیخ رحمه الله وی خلق چې کله مړه شي الله به په دویم پیر راپاسوي. بعث څه ته وایي؟ یبعثون. بعث دې ته وایي چې جسمونه به خاوره شوي دي الله به بیا راپاسوي. والدليل قوله تعالى. والدليل په دې باندې دا دی منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الله وی ما د دې خاورو نه پیدا کړی او دې ته به بیا زه تاسو بوځم او د دې نه به م راپاسوم. په دې زمونږ ایمان دا مسله ما مخکې بیان کړې وه تفصیلا د ایمان ارکان چې موږ بیانول په آخرت باندې ایمان. او بل دلیل بیا دی والله انبتکم من الارض نباتا. الله تاسو له ځمکې نه راویستې یعنې د خاورې نه پیدا کړي ثم یعیدکم فیها بیا به م واپس کوي دې ته ویخرجکم اخراجا او بیا به م ترې راوباسي. وبعد البعث محاسبون ومجزیون باعمالهم. او کله چې الله دا مخلوق راپاسي نو بیا به د دوی سره حساب کتاب کوي دوی له به د دوی د اعمالو بدله ورکوي. دلیل به څه دی؟ ولله ما فی السماوات وما فی الارض. او د الله دپاره هغه څه دي چې په ځمکه او اسمان کې دي لیجزي الذین اساءوا بما عملوا ویجزي الذین احسنوا بالحسنى. چا چې بد اعمال کړي دي هغوی ته به د هغوی بدله میلاو شي، چا چې ښه اعمال کړي دي هغوی ته به ښایسته بدله میلاو شي. او کوم خلک چې د آخرت نه مني هغوی ته دا سوال د هغوی نه پکار دی چې آیا دا خبره عقل مني چې الله سبحانه وتعالی موږ ته امر کړی دی مونځ کوئ روجې نیسئ احکامات یې موږ ته بیان کړي دي او موږ ځان ستړی کړو او بل سړی د هغه د الله احکام نه مني او بیا چې موږ مړه شو ټول خاورې شو بس ختم. عقل دا نه مني. پکار دا دی چې یو ورځ چې هر یو ته خو د هغه بدله میلاو شي که نه. زه چې راسخته تېرومه د الله دپاره ته چې راسخته تېری هغه چې تېری او هغه بل فحاشۍ کې او فسق او فجور کې لګیا دی مزې چرچې کوي آزاد ژوند تېروي او موږ مړه شو خاورې شو زما قسم ختمه شو دم ختمه شو. دې څه مطلب شو؟ دا کار خو په الله پورې نه دی مناسب که نه. نو لازم به حساب کتابي او په دې باندې زمونږ ایمان دی. بیا مسلمانان په درې قسمه دي په آخرت کې. هغه مسلمانان چې هغه به جنت ته ننوځي بغیر د حساب نه او بغیر د عذاب نه. هغه حدیث خو موږ بیان کړی که نه؟ کوم حدیث و؟ هغه 7000 کسان و. صحیح بخاري کې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د امتونه ولیدو او خپل یې ولیدو نو حدیث کې دا دی ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب. په دې امت کې 7000 خلک داسې دي چې دوی به جنت ته ننوځي بغیر د حساب نه بغیر د عذاب نه. الله دې پکې موږ هم شمار کړي. دویم قسم مسلمانان هغه دي چې د هغوی سره به ډېر معمولي حساب کیږي او هغې ته عرض وایي. عرض څه ته وایي؟ یعنې صرف به ورته الله ووایي چې دا د ګناهونه دي کړي دي مناقشه ورسره نه کوي. مناقشه څه ته وایي؟ بحث مباحثه. ولې؟ الله به ترې د ولې تپوس نه کوي خو صرف به ورته ووایي عرض یعنې وبښئ ورته او بیا به ورته ووایي دا دې کړي خو زما بخلی زه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. چې چاته عملنامه په ښی لاس میلاو شي هغه سره الله وایي زه به لنډ مختصر حساب کومه. دریم حساب دی دریم قسم مسلمانان چې د هغوی سره به مناقشه کیږي. ولې؟ او حدیث عائشه رضی الله عنها دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من حوسب عذب او روایت کې راځي من نوقش الحساب یهلک. د چا سره چې مناقشه وشوه که نه چې الله دې تپوس وکړو ولې بس دی تباه دی. ځکه د الله د ولې څوک جواب ورکولی شي؟ نشي. الله دې موږ د دغه مناقشې نه وساتي. خو سوال به کېږي. اوس دا پته نشي چې په دې درې قسم مسلمانانو کې ما او تا به کم یو کیو.
آیا هغه چې بغیر حساب او د عذاب به جنت ته ځي، که نه هغه چې هغوی سره باسي مختصر حساب وشي، عرض صرف ورته الله اعمال وښیي بیا به وبخي، که نه هغه کې به یو چې هغوی سره به مناقشه کېږي او الله به ورسره خبرې کوي او الله به ورسره بحث کوي او تپوس به ترې کوي. دا شان په آخرت کې بیا تلم ده د اعمالو په هغې باندې زمونږ ایمان دی. شیخ رحم الله ومن کذب بالبعث کفر، او سا چې انکار وکړو د بعث بعد الموت نه، نو دا سړی څه شو؟ کافر شو. او په دې باندې دلیل واوره، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ګمان کوي هغه خلک چې کفر یې کړی دی چې دوی به په دویم پیر نه راپورته کړی کېږي. الله ورته کافران ویلي دي، زعم الذین کفروا. نو څوک چې دا وایي چې آخرت نشته نو دا سړی څه دی؟ دا سړی کافر دی والعیاذ بالله. الله وی قل اے پیغمبر ورته ووایه بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، ورته ووایه چې نه نه تاسو به دویم پیر راپورته کړی کېږئ، زما په رب دې قسمي، او بیا به درته الله هغه اعمالو بدله درکوي. وارسل الله جميع الرسل مبشرین ومنذرین. شیخ رحم الله وی الله دا ټول پیغمبران را لېږلي دي زیری ورکوونکي دي او یره ورکوونکي، زیر مؤمنانو ته، یره مجرمانو کافرانو ته. او دلیل په دې باندې دا دی رسلا مبشرین ومنذرین. الله وی ما پیغمبران در لېږلي دي بعض د یرې درکولو دپاره، د زیری درکولو دپاره. ولي؟ لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، داسې نه سبا له بیا د خلکو حجت په الله باندې قایم شي چې الله ته پیغمبران ولې نه رالیږل. نو الله هغه حجت څه کو؟ ختم یې کو. واولهم نوح علیه السلام، اولنی پیغمبر څوک دی؟ نوح علیه السلام دی. واخرهم محمد صلی الله علیه وسلم، او اخرنی پیغمبر هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی. آدم علیہ السلام نبی دی، آدم علیہ السلام پیغمبر نه دی، څه دی؟ نبی دی. نو اولنی پیغمبر هغه نوح علیہ السلام دی. والدلیل على ان اولهم نوح علیه السلام، او دلیل په دې باندې چې نوح علیہ السلام اولنی دی قوله تعالى وینا د الله انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. الله پیغمبر ته وی موږ ته داسې وحی کړی و لکه څنګه چې موږ نوح علیه السلام ته کړی وه، بیا د هغه نه بعد نورو پیغمبرانو ته وکړه. نو اولنۍ تذکره د چا وکړه؟ د نوح علیه السلام. بل هغه حدیث به تاسو ته یادي، هغه اوږد حدیث دی چې خلک به د قیامت په ورځ په تکلیف کې او سخته به پې وي، راشي چا ته وایو چې الله ته سفارش وکړي چې حساب کتاب شروع کړي. نو لاړ به شي په آدم علیه السلام پسې، نو هغه به انکار وکړي چې نفسي نفسي. تاسو لاړ شئ په چا پسې؟ نوح علیہ السلام پسې. وی دا اولنی پیغمبر دی چې الله ځمکې ورته لېږلی، نو هغه پې هم دلیل دی، دا اولنی پیغمبر دی چې الله رالېږلی دی. وکل امة بعث الله الیها رسولا، او هر امت ته الله پیغمبر لېږلی دی. من نوح الى محمد صلی الله علیه وسلم، د نوح علیہ السلام د وخت نه واله د محمد صلی الله علیه وسلم د وخته پورې څومره امتونه چې تیر شوي دي الله هغه ټولو ته پیغمبران لېږلي دي. سورة فاطر کې الله وایي که نه وان من امة الا خلا فیها نذیر، داسې امت نشته چې په هغې کې ما یره ورکوونکی الله وایي ما نه دی لېږلی. هر امت ته الله یره ورکوونکی لېږلی دی. وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، سورة الاسراء کې الله وایي بني اسرائیل کې وایي زه د هغه وخته پورې په یو قوم عذاب نه راولم، په یو کلي چې څو پورې ما هغې ته پیغمبر نه یې لېږلی. حجت په الله قایم کی، خبره ورته واضح کی. نو شیخ رحم الله وی هر امت ته الله پیغمبر لېږلی دی. د نوح علیه السلام نه واله زموږ د پیغمبره پورې چې څومره امتونه دي ټولو ته الله پیغمبران لېږلي. یأمرهم بعبادة الله وحده، دی ټولو پیغمبرانو دغه دعوت کړی دی چې بندگی به یې یوازې د چا کوئ؟ د الله به کوئ. وینهاهم عن عبادة الطاغوت، او د طاغوت ته بندګۍ نه به ځان لرې ساتئ. طاغوت څه ته وایي دا به اوس بیان کړي. دلیل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الله ما هر امت پیغمبر لېږلی دی. ولی؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، چې بندګي یې یوازې د الله وکئ، د طاغوت ته بندګۍ نه ځان لرې ساتئ. دا خبرې واضحه دي ځکه زه روانې ویم.
او دا مسلې موږ د کتاب په اوله کې بیان کړی توحید اهمیت چې الله د پیغمبران رالیږلي اصلي مقصد دی دقه دی هغه د توحید د دعوت دی بیا د هغې نه بعد نورې مسلې بیان کړي اوس موږ سره تېر نه شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو کاله توحید دعوت کړی 10 کاله توحید دعوت په مکه کې کړی نو بنیادي مسله د هغوی هم دقه وه وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله او الله په هر په ټولو بندګانو دا لازم کړی دی چې کفر بالطاغوت به کوي او په الله به ایمان راوړي کفر بالطاغوت او په الله باندې به ایمان موږ دا مسله بیان کړې وه که نه موږ چې کله د لا اله الا الله وضاحت کوو چې په لا اله الا الله کې نفي او اثبات لا اله نفي الا الله اثبات کفر بالطاغوت سره د غیر الله د بندګۍ نه انکار کول هغې نه ځان بری کول د الله په ټولو خلکو لازم کړی ده قال ابن القیم رحمه الله اوس امام ابن القیم رحمه الله بیا وضاحت کړی چې د طاغوت څه ته وایي ډېره ناشنا معنی بیان کړې ده ما تجاوز به العبد حده هغه شی چې بنده د هغه په باره کې د حد نه تجاوز وکړي د پولو نه واوړي من معبود که عبادتی کوي او متبوع یا تابعداري کوي او مطاع یا اطاعت کوي د ټول نه طواغیت جوړ شو والطواغیت کثیره ځکه یې والطواغیت کثیره په اصل کې په عربۍ ژبه کې د طاغوت چې دی دا د طغیان نه اخیستی شوی طغیان او طغیان په عربۍ کې څه ته وایي مجاوزة الحد د حد نه تېرېده که یو معبود دی د حد نه تېرېږي پکې خلک او د مخلوق نه معبود جوړ کو نو به دنه طاغوت جوړ شو یا یو متبوع د تابعدارۍ کې د چا په تابعدارۍ کې د حد نه واوړې دم طاغوت شو انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه سوره الحق کې راځي کنه الله وی کله چې اوبه ډېرې شوې د حد نه واوړېدې تاسو ما په کشتۍ کې سواره کړئ نوح علیه السلام او دغه قوم نو طغیان څه ته وایي د حد نه تېروته ډېر ښکلی تعریف کړی دی امام ابن القیم رحمه الله چې هر هغه څوک چې د هغه په باره کې د حد نه تېروتې د ده نه طاغوت جوړېږي نو اوس یو کس دی خلک یې بندګي کوي او دی راضي دی په دې باندې نو دی څه شو طاغوت شو لکه فرعون نمرود هغوی په دې راضي وو چې دا خلک زمونږ بندګي وکړي دغه شان د تصوف دا مشایخ دا غلات چې کوم دي دوی هم دا خلک یې له منډه بندګي کوي سجدې ورته لګوي سجدې ورته لګوي دا ویډیوګانې چلیږي که نه دا ټول تواغیت دي بلکې دا خبره یې د ساتئ کم خلک چې د فقهي مذاهبو دپاره تعصب کوي او د هغې په مقابله کې قرآن او حدیث پرېږدي نو دا مذهب هم د ده دپاره یو طاغوت جوړ شو ځکه چې د حد نه پکې دی څه شو تېر وتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې پرېښو قرآن یې پرېښو او مذهب نه پرېږدم مولا نه پرېږدم نو د دې مولا او مذهب نه هم طاغوت جوړ کو ورسېدی به که نه نو مختصر خبره دا ده چې طاغوت هغه چا ته ویل کېږي چې د هغه په باره کې یو سړی د حد نه تېرې وځي د هغه بندګي کېږي او دی پرې راځي او دی پرې راځي دا پکې شرط دی ځکه چې که موږ صرف ووایو چې د غیر الله نه علاوه چې د چا هم بندګي کېږي دا طاغوت دی نو بیا خو د عیسی علیه السلام بندګي هم شوې ده که نه خو عیسی علیه السلام په دې راځي نه دی راځي نیکانو خلکو بندګیانې شوي دي خو هغوی خو په دې باندې نه دی راځي د هغې نه بعد بیا شیخ رحمه الله وی ورؤوسهم خمسه لوی طواغیت امام ابن القیم رحمه الله چې را کوم تعریف وکړو دې ته چې سړی وګوري نو پنځه دي پنځه لوی طواغیت دي ابلیس لعنه الله د ټولو نه لوی طاغوت څوک دی ابلیس دی دویم دی ومن عبد وهو راض چې د چا عبادت وشي او هغه په دې څه راضي دریم ومن دعا الناس الى عبادة نفسه چې څوک دعوت ورکوي خلکو ته چې زما بندګي وکوي مثال ما ذکر کړو لکه څوک فرعون ویلي نو انا ربکم الاعلى نمرود په صوفیانو کې چې کوم غلات دي کوم چې د حد نه تېر شوي دي هغه هم د عوامو ته وایي زموږ بندګي به کوئ تاسو به ویډیوګانې لیدلي ومن ادعا شيئا من علم الغیب او پنځم
که څلورم او څلورم هغه څوک چې هغه د علم الغیب دعوه کوي لکه د جادوګران نجومیان کاهنان کوډګر دوی د غیبو دعوې کوي دا هم تواغیت دي د دې نه به انکار کوي دوی نه به ځان لرې ساتي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ته ووایه پیغمبره دې خلکو ته چې غیب که په اسمان کې دی او که په ځمکه کې دي صرف چا ته معلوم دي هغه الله ته معلوم دي نو څو تواغیت شو پنځم دی ومن حکم بغیر ما انزل الله او څوک چې فیصلې کوي په هغه څه باندې چې الله نه نازل کړي فیصلې د الله قانون ته نه واپس کوي او طاغوت له فیصلې وړي دا پنځم قسم ذکر شو قرآن او حدیث ته چې سړی وګوري نو د هغې نه دا خبره راوځي چې مسلمان به خپلې فیصلې څه ته واپس کوي قرآن او حدیث ته فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دا هغه وخت پورې وي ای پیغمبر ستا په رب مې د قسمي الله وی دوی دا هغه وخت پورې نشي مؤمنان کېدی تر دې چې دوی په خپلو جګړو کې په تا فیصلې نه کړي شریعت ته فیصله وړي او بیا صرف دا نه چې تا په شریعت باندې فیصله وکړه خبره ختمه شوه نه ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت او په زړه کې به څه بد نه راولي دې فیصلې ته یو نیم سړی لکه ظاهره کې ووایي ما شریعت ومنو خو زړه کې ورته پرته یاره دا فیصله یې خوښه نه شوه نه نه ستا به دا فیصله خوښه وي که پکې تا ته فایده وي او که تا ته پکې نقصان وي حکم بما انزل الله الله چې کوم قانون را لېږلی په هغې باندې به فیصله کړي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون او څوک چې فیصله نه کوي په هغه څه چې الله نازل کړي دا خلک کافران دي دلته فایده د ساتلې دې آیت په وضاحت کې په دې آیت باندې ډېر خلک نه دي پوه او بعض خو د دې نه غلطه فایده اخلي خصوصا کمزوري ذهنونو والا او کم عمر او کم علمه به دغه یو آیت یاد کړی او په ټولو خلکو د کفر ټاپې ولګي د الله د قانون نه علاوه په بل څه باندې فیصلې کول د هر وخت کفر نه دی ځکه علما دا خبره بیانوي ګوره یو سړی دی د الله په قانون باندې فیصلې نه کوي ولې وایي ځکه چې دا پلانې قانون چې انسان جوړ کړی دی دا د هغې نه غوره دی او د الله دې قانون ته سپک ګوري نو دا کفر اکبر دی د کفر کې شک نشته د آیت کې مراد دا خلک دي زما دې خبرو ته سوچ کوي ځکه چې نن سبا دې خبرو کې خلک ګمراه شوي دي ډېر دغه روایت یاد کړی او پارچه یې پټ کوي هغه سړی کافر کېږي چې هغه د الله قانون سپک وګڼي او د الله د قانون نه علاوه چې کوم قانون دی هغه د الله د قانون نه غوره وګڼي ها دویم قسم هغه دی یو سړی دی د الله په قانون فیصله ونه کړه د دنیا د لاسه رشوت ورته میلاو شو دنیوي څه فایده ورته میلاوېده خو نور په زړه کې دا وه چې غوره فیصله د چا ده هغه د الله فیصله ده او د الله قانون غوره قانون دی دی په زړه کې وه نو دا سړی فاسق دی ظالم دی فاجر دی خو کافر نه دی ځکه چې هلته هغه دا مني چې قانون د الله سره د ټول نه اوچت قانون دی او دا مني چې په ما لازم دی چې زه دې قانون ته واپس شم او فیصلې دې له ویسمه خو دنیا پې زوروره شي او فیصله واپس نه کړي هغې ته نو دې کافر نه دی دې څه دی فاجر فاسق ظالم دی خو کفر ته نه رسي دا پنځه تواغیت
شیخ رحم الله ذکر کړي. والدلیل قوله تعالی، او دلیل په دې باندې دا دی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. چا چې کفر بالطاغوت کو، انکار وکړو د غیر الله د بندګۍ نه او ایمان راوړو په الله باندې، نو د اسلام مضبوطه کړۍ راونیوه. دا دلیل دی په دې خبره باندې کومه چې شیخ وکړه لږ ساعت مخکې، چې الله په ټولو خلکو دا لازم کړي دي چې د طاغوت ته عبادت نه به ځان لرې ساتي او د طاغوت نه به انکار کوي. وهذا هو معنى لا اله الا الله. او دغه معنی لا اله الا الله مخکې ما تفصیل بیان کړی، ځکه ما وایي چې د نننۍ خبرې اکثر واضحې دي. هم دغه معنی د لا اله الا الله، ځکه چې د لا اله الا الله څو ارکان دي؟ دوه. کم دي؟ نفي او اثبات. نفي د غیر الله د بندګۍ، د طاغوت نه انکار دی. الا الله د اثبات دی د الله د بندګۍ. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، او په حدیث کې دا راځي چې د خبرې سر هغه اسلام دی. د ټول نه بنیادي خبره هغه اسلام دی. اسلام څه ته وایي؟ موږ یې تعریف کړو. الله ته غاړه ایښوده په توحید منلو سره، د هغه طاعت کول، احکام منل، والبراءة من الشرك وأهله، او ځان بېزاره کول د شرک نه او د مشرکانو نه. د طاغوت نه انکار دې کې دننه راغی که نه؟ د طاغوت نه به انکار کوي. صرف په دې کار نه کېږي زه د الله بندګي کو. یو سړی د الله بندګي کوي، خو د دغه قبر پرستو د قبرونو ته د سجدې لګول دا هم بدي نه ګڼي. دا مسلمان دی؟ نه دی، ځکه د کفر بالطاغوت نه دی کړی. نو کفر بالطاغوت لازم دی. وعموده الصلاة، دغه حدیث مخکې پوره کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د دین ستن چې ده سر خو اسلام شو، توحید بنیاد شو. وعموده الصلاة، او ستنې څه ده؟ مونځ دی. وذروة سنامه، او ذروة سنامه الجهاد فی سبیل الله، او د الله په لار کې جهاد کول دا د اسلام هغه اوچته قوبه ده. اوچته قوبه د اسلام څه ده؟ د الله په لار کې جهاد کول. دا قید به ورسره لګوي، د الله په لار کې جهاد کول. ځکه چې هر سړی دا وایي زه جهاد کوم، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله چې کس راغی و یو سړی د قوم د پاره جنګیږي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي جهاد نه دی. یو سړی د بادرۍ راښکاره کولو د پاره جنګیږي، دا جهاد نه دی. یو سړی د دنیا د پاره جنګیږي، دا جهاد نه دی. یو سړی د ریاکارۍ د پاره جنګیږي، دا جهاد نه دی. هنو څوک جهاد مجاهد دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم من قاتل لتكون کلمة الله هي العلیا، چا چې جهاد دی د پاره وکړو چې د الله دین زورور شي، د الله خبره زورور شي، نو دا جهاد دی. فهو فی سبیل الله. هر جهاد نه چې هر چا خپله مرضي ده او جهاد نوم وله ورکوي. هغه جهاد چې هغه د چا په لار کې؟ د الله په لار کې، او د الله دپاره یي، او د شروطو مطابق یي. د جهاد دپاره شروط دي، آداب دي، احکام دي، مسائل دي. ځکه ګوره دا کتابونه راواله، د حدیثو ده، د فقه ده، د جهاد دا مسله علما د کتابونو په آخره کې ذکر کوي. په اوله کې د توحید مسلې دي، بیا د اودس مسلې او غسل او طهارت او بیا منځ او زکات او روژه او حج او بیع او شراء او داسې دا مسلې را روانې، بیا د جهاد مسله راشي. سوال دا دی ولې د جهاد دا مسله د کتاب په آخره کې راشي؟ نو جواب دا دی چې دې کې اشاره ده، ټول علما ته دې خبرې ته اشاره کوي. وایي چې په دغه تېر شوو مسلو نه پوهېږي، نو په دې کې به خبرې نه کوي. اول دغه یې زده که، بیا به په دې کې خبرې کوي. خو زمونږ خو نن سبا عجیبه حال دی، اودس به په صحیح طریقه نشي کولی، او دی به هم د جهاد په مسلو کې ګوتې وهي. نو جهاد د الله په لار کې د شروطو او د احکامو مطابق.
بے شیخ په آخره کوي والله اعلم والله ښه پوهه دی وصلی الله علی محمد وعلى آله وصحبه وسلم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ویلي د دې سره زموږ د مبارک او مختصر سفر د دې کتاب سره هغه ختم شو ډېر ښکلی کتاب ډېر قیمتي کتاب او ډېرې قیمتي مسلې په دې لږ ورځو کې الحمدلله موږ یې زده کړې او موږ بیان کړې ما حتی لوسه کوشش وکړو چې خبره په اسانو الفاظو کې تاسو ته بیان کړم او بیا مې انسان د کوتاهي د انسان نه کي زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې دا درسونه دا بیا بار بار اورئ چې تاسو ته هغه 3 اصول یادي هغه اولنۍ 4 خبرې چې شیخ کړي وي چې هغه تاسو ته یادي بیا د هغې نه بعد هم 3 خبرې کړې وي چې دغه تاسو ته یادي چې دا مسلې ستاسو په ذهن کې ځکه چې دا د هغه بنیادونو سره تعلق ساتي چې د هغې تپوس به کوم ځای کېږي په قبر کې به کېږي د الله په باره کې دین په باره کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې الله سبحانه وتعالی دی که زموږ نه څه کمی زیاتې دي خبرو کې شوی الله دې موږ ته د هغې عفو وکړي او الله دې د دې کتاب دا ویل او دې ته کېناسته او د دې اورېده او د دې بیانول د دې وضاحت دا دې الله زموږ نه قبول کړي او الله سبحانه وتعالی دې کومې خبرې چې موږ وکړي الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ بار بار د توحید مجالسو کې ناسته او د توحید په مجالسو کې شرکت او توحید بیانول او د سنتو دفاع کول الله دې موږ له د دې توفیق بار بار راکړي انشاءالله موږ بیا ملګرو ته ووایو چې کوم کتاب به بل شروع کوو انشاءالله د الله نه امید دی چې نږدې ورځو کې به عام درسونه هم شروع شي کوم چې زموږ مخکې ترتیب د قیامت علامات او د توحید درسونه او تفسیر درسونه د مشکات درس د سیرت درسونه سوالات جوابات انشاءالله موږ به دې نږدې ورځو کې شروع کوو الله سبحانه وتعالی دې من ټول پوه کړي په قرآن او حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يومه هذا بیا پته نشي چېرته لاړ خو د اوسه پورې بیا تاریخ کې پته ونه لګېده چې دی چېرته لاړ عمرو بن سعدي پرېښودی شو خو دا پته ونه لګي چېرته لاړ کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تذکره وشو چې یا رسول الله عمرو بن سعدي راغلی او بیا داسې پرېښودی شو نو هغه ووایي ذاک رجل نجاه الله بوفائه دغه سړی وي الله بچ کو د هغه د دې وفادارۍ د لاسه هغه غدر او خیانت ونه کو الله هم هغه د دې قتل نه بچ کو هغه په هغه کسانو کې نه و کوم چې وجلی شي و بیا تللی دی خو پته نه شي چېرته تللی د دې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا امر وکړو چې د بنو قریظه یهودو مالونه دي تقسیم کړی شي او د دوی په قلاګانو کې چې کومې اسلحې پرتې دي کومې جامې پرتې دي دا ټول ترې راوالې داسې سیرت کې راځي چې د دوی په دې قلاګانو کې 1500 تورې پرتې وي او 300 زغرې وي او 100 چې دی نو غشي وو او دغه شان اوښان پکې وو او ګډې بیزې ډېرې میلاو شي ډېر مال میلاو شوی نو د هغې نه 15مه حصه وویستې شوه الله دپاره او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره او باقي په مجاهدینو باندې تقسیم کړی شوه په دغه باره کې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ایتونه هم نازل کړي دي څه ناشنا منظر الله سبحانه وتعالی د دې جنگ بیان کړی دی وایي وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم اللوي او راکوزی کړل هغه کافران د اهل کتابونه چې مرسته کړي و د مشرکانو من صياصيهم د هغوی د قلاګانو نه مضبوطې قلاګانې د یهودو جوړ کړي هغې نه ټول لږ ویستې شو
وقذف في قلوبهم الرعب او الله واچول په زړونو د هغوی کې یره فريقا تقتلون وتأسرون فريقا یو ډله هغه تاسو قیدیان کړو کوم چې زنانه ماشومان او قیدیان شو او یو ډله تاسو وجل الله وی وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم او الله تاسو له درکړه په میراث کې ځمکه د هغوی کورونه د هغوی او مالونه د هغوی دغه مالونه کوم چې د بنو قریظه نه پاتې شي الله به داسې ناشنا ذلت راوستو په دغه زنانو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان دپاره ریحانه بنت زید بن عمرو چې دا د بنو عمرو بن قریظه د خاندان یو زنانه و ډېره ښایسته وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان له دغه زنانه غوره کړه ریحانه بیا هغې انکار وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورله دعوت ورکړو د اسلام و هغې انکار وکړو څه وخت بعد بیا هغې ثعلبه ابن سعیه راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له زیری ورکړو چې ریحانه اسلام قبول کړی بیا دې کې اختلاف دی چې آیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا آزاده کړی و او بیا ورسره واده کړی که نه د هغه سره واده وینځي په شکل کې او اسلام یې قبول کړی خو الغرض پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې ځان له ریحانه غوره کړی و او بیا ریحانه اسلام قبول کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حجاب هم لازم کو چې موږ مسلمانانو زنانو باندې حجاب لازم دی په هغې باندې حجاب هم لازم کو او دا بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د مرګه پورې وه په دې غزا کې 3 کسان مړه شوي دي مسلمانانو نه 3 کسان شهیدان شوي دي یا مړه شوي دي په دې غزا کې اولنی کس خلاد بن سوید رضی الله عنه په ده باندې یو زنانه د جرندې دا پلې پرې راغوځار کړی وله پاس نو د هغې د لاسې هغه سر وشلېدو او سر یې میده شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان له لاجر شهیدین الله به دله د 2 شهیدانو اجر ورکوي ځکه چې په دې جنګ کې شریک شوی دی او په هغې کې ول الله شهادت هم ورکو نو دله به الله د 2 شهیدانو اجر ورکوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا امر وکړو چې دغه زنانه دي ووجلی شي اوس ته معلومه شوه چې دغه زنانه ولې وجلی شي هغه دا وه ما تېر شوي درس کې دا خبره پرېښودې چې دا به زه تاسو پر روان درس کې بیانومه چې ولې دا زنانه ووجلی شوه حالانکې زنانه نه وجلی کېږي وجه دا وه چې دې په دې صحابي باندې خلاد بن سوید رضی الله عنه په هغه باندې د جرندې پل د برې نه راغوځار کړی و د هغې د لاسې هغه شهید شوی بل کس چې کوم شهید شوی ابو سنان ابن محصن رضی الله عنه دا د عکاشه ابن محصن رضی الله عنه ورور دی او دی په دغه دوران کې وفات شو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یهود محاصره کړي وو دریم شهید الطفیل ابن النعمان وحشی ابن حرب په ده باندې حمله کړې وه او دی شهید کړی و الطفیل ابن النعمان نو د 3 کسان شهیدان شوي دي په دې غزا کې په غزوة بنو قریظه کې خلاد ابن سوید رضی الله عنه ابو سنان ابن محصن رضی الله عنه او طفیل ابن النعمان رضی الله عنهم اجمعین الله سبحانه وتعالی داسې ناشنا ذلت په هغوی باندې راوستو داسې ناشنا ذلت او د دې د لاسه مدینه کې چې کوم منافقانو په هغوی باندې سخته یره راغله دوی خو هر ټیم به د یهود را ګرمول که نه چې موږ ته سره ملګري وو موږ ته سره ملګري او په دې یهودو باندې ډاډه مو چې زه په مدینه کې خو څوک شته که نه چې زموږ سره ملګرتیا کړي نو د بنو قریظه د ختمېدو سره هغه 3 وړه قبیلې چې کومې د یهودو وې هغه څه شوې ختمې شوې نو منافقان په مدینه کې یوازې پاتې شو نو ځکه د منافقانو هغه منافقت چې د هغه کمزوری شو او مشرکانو باندې دبدبه ښه ډېره شوه ځکه چې هغوی ته خبر ورسېدو
چې یو خو زموږ نه جنگ د خندق وګټو او بیا ډایرک بنو قریظه پسې لاړو د هغو قصې هم ختمه کړه نو د دې د لاسه د مکې مشرکان چې کوم وو کوم چې خواوشا کې وو راغلي وو په مدینه باندې حمله کوله د هغوی په زړونو کې م یو یره پرېوته او الله سبحانه وتعالی یهودو له هغه تاریخي ذلت ورکو چې هغوی اوس هم دوی ته یاد دی اوس هم د یهود چې د مسلمانانو سره دومره بغض کوي نو دوی ته د خپلو نیکونو او د پلرونو هغه تاریخ یاد دی چې دې مسلمانانو زموږ د نیکونو سره سیچل کړو نو ځکه دا ټول بغض او حسد او کینه دا هم د دې تاریخ د لاسه ده او دوی به ذلیلي او بیا به هم ذلیلي الی یوم القیامه او د قیامته پورې به انشاءالله دا د دوی هغه تاریخ دی د غدر او د خیانت نه ډایرک د غدر او د خیانت نه ډک تک تور تاریخ دی د یهودو دوی همیشه غدر او خیانت کړی او اوس هم د دوی دغه تاریخ دی سعد بن معاذ رضی الله عنه چې کله دا فیصله وکړه د بنو قریظه په باره کې الله د هغه سترګې یخې کړې په دې باندې ځکه چې هغه دعا غوښتلې وه چې یا الله زما سترګې به په دې بنو قریظه باندې یخې کړې او ما له د هغه وخته پورې یا الله مرګ مه راوله الله وله هغه دعا قبوله کړه او مرګ وله د هغه وخته پورې نه و راغلی چې څو پورې دا فیصله نه وه کړې د مرګ نه مخکې د سعد بن معاذ رضی الله عنه د مرګ نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه پسې لاړ او دی ورته ووایي جزاک الله خیرا من سید قوم الله تعالی ښه جزا درکړي ای د قوم مشره فقد صدقت الله ما وعدته والله صادقك ما وعدك تا هغه لوز رښتینی کو کوم چیرې د الله سره کړی او الله به م هغه لوز پوره کوي کومې چې تا سره کړی تا به جنت ته بوځي تا له به کامیابیانې او خوشحالیانې درکوي دا هغه کسان دي چې د دوی په باره کې قرآن هم ویلي دي من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه په مؤمنانو سړو کې سړي دي هغه کوم لوزونه چې د الله سره کړي وو هغه یې پوره کړي وو په هغو کې یو سعد بن معاذ رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ګواهۍ سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګواهي ورکړې دی فقد صدقت الله ما وعدته والله صادقك ما وعدك تا چې کوم لوز یې سعد د الله سره کړی و هغه دې پوره کړو او الله به م هغه لوز پوره کوي کومې چې تا سره کړی په جنگ خندق کې د ده لاس لګېدلی و او داسې رګ لګېدلی و چې د هغې وینه نه ودرېده هم د هغې د لاسه وفات شو او د هغې د لاسه پرې مرګ راغی سیرت کې راځي چې انفتق عرقه انفتق مطلب دی چې دغه رګ یې وشلېدو هغه رګ کوم چې د مټ او د سنګل په دې منځ کې هغه وشلېدو د هغې د لاسه مړ شو نو کله چې مړ شو جبریل علیه السلام را کوز شو امام طحاوي رحمه الله په شرح د مشکل الاثار کې په صحیح سند سره دا روایت راوړی د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما نه وایي چې جاء جبریل الى النبي صلی الله علیه وسلم جبریل علیه السلام راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او دا تپوس یې تو کې من هذا العبد الصالح الذي مات فتحت له ابواب السماء وتحرك له العرش دا کم نیک بنده دی چې الله هغه ته د اسمانونو دروازې کوله وکړې او د هغه د مرګ سره د الله عرش خوځېدلی دی وی فخرج النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو تپوس یې وکړو دا څوک مړ دی فاذا سعد بن معاذ رضی الله عنه سعد بن معاذ رضی الله عنه وفات شو او د اسمان دروازې ورته الله کوله وکړې او د الله عرش خوځېدلی و شوقا الیه دته شوق دروازې د اسمان ده د هر چا ته نه کوله وي
حدیث کې در راځي چې کله یو نیک بنده مړ شي نو دا ملائک د هغه د روح واخلي په پاک لوښي کې او په ښایسته کفن کې چې د هغې نه خوشبو ځي او بر اسمانونو ته وخیږي چې دروازه وټکي هغوی دې تپوس وکړي څوک یې وایي موږ ملایک یو ځان سره وایي څوک هم راوستی د پلاني روح ده نو ور ورته کولاو شي ښایسته نوم چې کوم دنیا کې د هغوی هغه ورته یاد شي هغه اسمانونو هغه دروازې ورته کولاو شي هغه اسمانونو ورته خوشحاله شي الله سبحانه وتعالی سعد بن معاذ رضی الله عنه ته د اسمانونو دروازې کولاو کړې داسې عمل کوه چې د اسمان او د ځمکې د پسې جاړي داسې عمل کوه چې کله ستا د روح به روخیږي چې د اسمان د دروازې ته ته کولاو شي او د اسمان د ته خوشحاله شي او کله چې دا نیک بنده د دې ځمکې نه ورک شي که نه نو بیا پسې د ځمکه او د اسمانونه جاړي هم وجه څه ده چې په دې اسمان باندې په کوم باندې چې د نیک انسان د روح به راوخته په دې اسمانونو باندې به د دې انسان اعمال به راخته نو هغه اسمانونه ورسره عادت وي ځمکه ورسره عادت ته په یو ځای کې به یې سجده لګوله بل ځای کې به یې لمونځ کوو بل ځای کې به یې جهاد کوو بل ځای کې به یې صدقې ورکولې بل ځای کې به یې درس کوو بل ځای کې به یې بل عبادت کوو هر ځای کې یو نښه یو اثر یې پرېښودی په دې ځمکه باندې لکه څنګه چې موږ د دنیا آثار پرېښودي په یو ځای کې مزدوري کړې ده او بل ځای کې پیسې ګټلې دي او بل ځای کې پلانې کار او پلانې او چې کوم ځای ورته یادوي چې پلانې علاقه هلته موږ کار کړی دی چې کوم ځای ورته یادوي دغه ځای کې ما مسافري کړې ده کوم ملک چې ورته یادوي هلته زه تللی یم د دنیا دپاره څومره نښې نښانې شاته پرېښودي داسې نښانې پرېږده شاته چې تا پسې دا ځمکه وجاړي الله د فرعونیانو په باره کې وایي چې کله الله په هغوی باندې عذاب راوستو او ختم یې کړو نو الله وایي فما بكت عليهم السماء والأرض الله وایي نه پې اسمانونو جړلي دي او نه پې ځمکې جړلي دي ولې پې وجاړي ځکه چې د هغوی نه په ځمکه باندې څه اثراتو د نیکو اعمالو چې ځمکه پسې وجاړي او نه په اسمانونو باندې د هغوی نیک اعمال برختلي دي چې اسمان پسې وجاړي سعد بن معاذ رضی الله عنه الله ورته د اسمانونو دروازې کولاو کړې یو حدیث کې داسې هم راځي امام ابن سعد په طبقات کې دا راوړی دی او شیخ الباني ورته صحیح ویلی وی محمود ابن لبید رضی الله عنه وی کله چې سعد بن معاذ رضی الله عنه زخمی شو فثقله د بیماری ډیره شوه حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة به یو ښځې به د هغې خدمت کو دا پټۍ به ورته لګوله چې د هغې نوم رفیده و دا خبره موږ سره مخکې تېره شوې چې رفیده د خندق په غذا کې د زخمیانو ته به پټۍ بدلوله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله ماښام پې تېر شو وی کیف امسیته شپه د باندې څنګه راغله سحر به دې تپوس کو کیف اصبحته سحر د باندې څنګه راغی په مخه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه خواله تورات وی حتی كانت الليله التي نقله قومه فيها فثقل قوم بیا دا وایي چې کله د بیماري ډېره زیاته شوه او د هغه دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیمه کوم ځای کې لګولی مسجد نبوي کې خیمه لګېدلی و قوم ته پته ولګېده چې دا سړی نور ښه ډېر بیمار شو او دا مرض د ده نه ښه کېږي نو بنو عبدالاشهل چې کوم کورونه و د بنو عبدالاشهل خاندان چې کوم کورونه و هلته یې بوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی تپوس یې څنګه چې به یې تپوس کوو هغه ورته یا رسول الله خو وړی دی هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جبریل وایي چې دا څوک مړ دی دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو چې سعد بن معاذ وړی دا مغږي دا باغی هغه مړ شوی ځکه چې بیماري دومره زیاته شوې چې قوم اوچت کو محمود ابن لبید رضی الله عنه وی فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم وخرجنا معه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووتو او موږ به سره ووتو فاسرع المشي دومره تیز پیغمبر صلی الله علیه وسلم روانو وی حتی تقطعت شسوع نعالنا
زمونږ د پیزارونو تسمې وشلېدې وایي دومره تیز روانو وسقطت اردیتنا عن اعناقنا او زمونږ هغه څادرې زمونږ د اوږو نه ولیدې بعضو صحابو ورته وویل یا رسول الله اتعبتنا فی المشي ستړي دې کړو مونږ یا رسول الله دومره تیز روان پیزارونه زمونږ وشلېدو څادرې زمونږ د اوږو نه ولیدې او ته دومره تیز روان یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې انی اخاف أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظلة زي ريقم دا سنم ملائك زمانگنا مخي راشي وغسل ولا وركي نزغوالم چه منگا ورسو دا ملائكونا مخي وغسل ولا وركو دا سنم چه ملائك راشي أو سعد بن معاذ رضي الله عنه غسل وركي لك سنگا چه حنظلة لغسل وركڑا الله أكبر نو د اسمان دروازې ورته کولاو شوې او غسل ولا چا ورکړی ملایک راغلي وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ورسېدو وسعد یغسل او د سعد رضی الله غسل سٹارټ شوی و امه تبکی او مور یې ناسته وژړلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سعد بن معاذ رضی الله عنه سر راواغېستو په دې خپله غېږې کې کېښو وی اللهم ان سعدا قد جاهد في سبيلك یا الله سعد رضی الله عنه ستا په لار کې جهادونه کړي دي وصدق رسلك او ستا پیغمبرانو ته یې رښتینې ویلي دي د هغوی خبره یې منلې ده وقضى الذي عليه او یا الله کوم لوز یې چې کړی و کومه ذمواري چې اخیستې و هغه یې پوره کړې ده فاقبل روحه بخير ما تقبلت به الأرواح يا الله ده روح ځان سره قبولك يا الله ده استقبالك خي استقبال په اسمانونو کې امام بزار رحمه الله په خپل مسند کې دا حدیث راوړی په صحیح سند سره د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لقد هبط د حدیث ته وکړي لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ 70,000 ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك ويبكم ورج سعد رضي الله عنه وفات شو او يازر ديس ملائك راكوشو زمكي تجاغ مخي ندي راكوشي ويجرت او يازر ملائك الله را لقلي ود سعد بن معاذ رضي الله عنه جنازيل امام نسائي په سنن کبرا کې دا حدیث راوړی دی په صحیح سند سره د عبدالله بن عمر نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هذا الذي تحرك له العرش دا غزوان دی چې عرش د د مرګ د د په مرګ سره خوځېدلی دی وفتحت له ابواب السماء الله ورته د اسمانونو دروازې کولو کړي دي وشهده 70,000 من الملائكة او يازر ملائك ده جنازي ده پار راکوشوی دي لقد ضم ضمة ثم فرج عنه قبر ویرانی ولو قبر ځان ته راجوخ کړی او بیا یې پرېښودو یو حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله سعد بن معاذ رضی الله عنه خخو او خخی کونو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بقی په دې مقبره کې په زور وی الله اکبر صحابه کرام خو ډیر ناشنا خلک هغوی خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا تابعداري به یې کوله چې ویلو دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر وی هغوی مو الله اکبر په دې بقی کې وی شور شو داسې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله اکبر بیا صحابه کرام وی الله اکبر په دریم پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا وی الله اکبر صحابه کرام وی الله اکبر بیا رسول الله کبرنا لتکبیرک موږ الله اکبر په دې وی چې تاسو وی هولې وی سعد بن معاذ رضی الله عنه دپاره مې وی قبر رانیولی وی قبر ځان ته رانږدې کړی و او که څوک د دې قبر د دې ضمې نه بچ کېدی شوې
او د دې را بندېدو نه نو سعد بن معاذ به ترې بچ شوی دا قبر چې انسان پکې کېښودی شي په هر چا باندې را بندي او هر سړی رانیسي خو فرق دی په رانیو د مؤمن کې او په رانیو د مجرم جهنمي کې دا مجرم خو داسې راونیسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د یو طرف د پخته دی بل طرف کې ننوځي او مؤمن د شفقت ته لاسه راونیسي لکه بچی چې ډېر وخت بعد د مور غېږې له ورشي نو مور یې په زور ځان ته رانږدې کړي او په دې ملا وله زور کړي سعد بن معاذ رضی الله عنه ته دا ځمکه هم په شوق کې وه او ځکه یو حدیث کې دا هم راځي اگر که سند کې څه نه څه کلام شتي په سنن ترمیزي کې دی وایي دا قبر روزانه دا چغې وایي چې انا بیت الدود زه د چینجو کور یمه انا بیت التراب زه د خاورو کور یمه انا بیت الوحده زه د یوازې کېدو کور یمه او بیا وی چې کله دا جهنمي خښ کړی شي نو دا قبر ورته وی لا اهلا ولا مرحبا په خیر درته نه وایو ته چې وي په دې ځمکه ګرځېدې نو زما تا سره سم بغض و نن به ته وینې چې زه تا سره څه کومه بیا پرې راتنګ شي او هر چې مؤمن دی وایي چې کله دې قبر کې کېښودی شي دا قبر ورته وایي چې اهلا ومرحبا په خیر ورته وایي ته چې په دې ځمکه ګرځېدې زما تا سره ملاوېدو ته شوق و نن خو ته زما خواله رالې نو ته به وینې چې زه ستا څنګه عزت او اکرام کومه سعد بن معاذ رضی الله عنه په هغه کسانو کې دی چې دې ځمکې راونیو د شوق د لاسه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانې وغوښتې نو یا الله ورته ووایه چې پرېږدي نو الله امر وکړو ځمکې پرېښود پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې خفه کېدو د هغه ملګری صرف دا نه دې نه خو واضح شوه چې د جنت دروازې ورته د اسمانونو دروازې کولاو شوې غسل له ملایک راغلي او یا زره ملایک جنازې له راکوي شوي او عرش د الله دغه دپاره وخوځېدو صرف دا نه یو حدیث کې داسې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی د اسماء بنت یزید ابن السکن نه اسماء بنت یزید وی لما مات سعد بن معاذ رضی الله عنه وی کله چې سعد بن معاذ مړ شو صاحت امه د مورې چغې کړې هی زما زوی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی الا يرقو دمعك ستا دا اوښکې ولې نه ودرېږي ويذهب حزنك ستا دا غم ولې نه ختمېږي واوروي فإن ابنك أول من ضحك الله إليه ستا زوی په هغه اولنو کسانو کې دی چې کله روح بروخته نو الله ورته وخندل ستا زوی ته خو الله خندلی دی وی واهتز له العرش او د الله عرش ته د زوی دپاره خوځېدلی د لسو صحابه کرامو نه زیات راویان دي د دې حدیث چې کله سعد بن معاذ رضی الله عنه مړ شو نو د الله عرش خوځېدلی و او الله چې څه وغواړي هغه کېدی شي وی کله چې سعد رضی الله عنه ولمبولی شو کفن یې وله ورکو دا ډېر دنګ سړی و بې انتها د باډۍ نه دنګ سړی و ډېر غټه باډي و نو د خلکو چې کله د ده دا بدن راوچت کړی و نو بعض وبکې وي ما اخفها جنازه ډېره سپکه ده حالانکه بدن خو د ډېر غټ دی او ډېر غټ سړی دی پکار چې د جنازه درنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم انما كانت تحمله الملائکه معهم اخو ملائکه راوچت کړی و د هغوی سره ځکه سبحان الله دی انسان ته حیران شي سړی
چې د آخر ګورې د بل دنیا نه راغلی او که څنګه زړی ګورې د بل څه نه جوړو دا بدن ګورې د بل څه نه جوړو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناسو برا بن عازب رضی الله حدیث دی او په صحیحینو کې دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې برا ابن عازب رضی الله عنه ناس وی چې اهدیت لرسول الله صلی الله علیه وسلم حلة حریر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا یو صادر راوړو د ریخمو فجعل اصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها صحابه کرام په دې لاسونو کې اړه وراړو او ټول تعجب کو چې دومره سپک صادر دی دومره مزیدار دومره نرم وزن نشتی دومره ښایسته دومره پوس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې اتعجبون من لین هذا یا من لین هذه تاسو ته که څه دي کپړې دي نرموالی ډېر عجیبه ښکاره شوی دی لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنة خیر منها والین الله چې سعد بن معاذ له په جنت کې کومې کپړې ورکړي دي هغه د دې نه هم ډېرې زیاتې نرمې دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوایي چې سعد بن معاذ رضی الله عنه جنتي انسان دی کله چې وفات شو ټول مسلمانان په هغه پسې ډېر زیات خفه وو ځکه عائشه رضی الله عنها سوی امام احمد بن حنبل دا حدیث راوړی وی ما كان احد اشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه او احدهما من سعد مسلمانان چې ټولو نه زیات خفه شوي دي د چا په مرګ باندې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مرګ خفه شوي او بیا د ابوبکر صدیق او د عمر بن خطاب رضی الله عنهما په مرګ باندې خفه شوي دي او په دوی پسې بیا وروسته چې څوک د چا په مرګ باندې ډېر زیات خفه شوي دي مسلمانان نو هغه سعد بن معاذ رضی الله عنه عائشه رضی الله عنها وی لما مات سعد بكى ابو بكر وعمر رضی الله عنهما ابو بکر او عمر دواړه یو ځای ناستو جړلې وی دومره واضح جړل چې ماته پکې ښه صفا پته لګېده چې دا زما د پلار ابو بکر جړا ده او دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه جړا ده دومره اوچت مسلمان وفات شو او د ده د وفات کېده امام ابن کثیر رحمه الله لیکلي دي چې کله دا جنگ خندق او جنگ د احزاب دا ختم شو د هغې نه 15 شپې بعد وفات شوی دی او الله ورله دومره اوچت مرګ ورکړی دی او ډېر د باډۍ نه ډېر ښایسته انسان و ځکه سیرت کې راځي چې تک سپین سړی و د رنګ نه او طوالا ډېر دنګ و او ډېر ښایست وله الله ورکړی و یو سړی که دنګ وم یو سړی که سپین وم خو چې ښایست یې نه ښایسته نه نو دل الله ښایست ورکړی و بیا ټول نه غټ ښایست هغه د ایمان ښایست ول الله سبحانه وتعالی ورکړی او داسې راځي سیرت کې چې اعین دا سترګې ډېرې غټې وې د سعد بن معاذ رضی الله عنه او ډېره غټه ږیره وه او دا ږیره به په دې سینه له پاسه پرته وه ډېره ښایسته ږیره وه چې داسې ځواني چې داسې ځواني لکه سعد بن معاذ رضی الله عنه د ده سره دا دنګ بدن مزه کوي د ده سره دا غټه ږیره مزه کوي د ده سره سپین رنګ او د ده سره غټې سترګې دا خوند کوي ځکه چې دا هغه ځوان دی چې ځواني هسې هم د الله د دین دپاره استعمالولی چې الله د دین دپاره استعمالوي د سره غټه ځواني او ښایسته ځواني مزه کوي 36 کاله د ده عمر و یعنې سړی چې کله د دې فضایلو ته وګوري چې د الله عرش وخوځېدو د اسمان دروازې کولاو شوې نور څه او یا زره ملایک راغلي وو ملایکو یې جنازه اوچته کړې وه الله ورته خندلي وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیری ورکو چې د ده سره د دې نه پستې کپړې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده دپاره دعاګانې وغوښتې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګواهي وکړه چې تا چې کوم لوز وي د الله سره کړی وی سعد هغه تا پوره کړو لږ ساعت مخکې موږ سره تېر شو سړی چې د ده فضایل وګوري سړی وي دا به چېرته د 50 شپېتو کالو سړی و
ډېر وخت به په اسلام کې تیر کړی. نه، عجیبه دا ده د 30 کالو په عمر کې اسلام قبول کړی دی او په دې 6 کالو کې هغه څه کړي دي چې د الله عرش د ده دپاره خوځېدلی دی. اخر ده هم په دې 6 کالو کې څه کړي که نه. زما او ستا په دې اسلام کې څومره وخوشو پیدا شوي یو پکې. د ډېرو خو اسلام هغه ترقي پرېږده، مخکې دینداري ښه وه، اوس په کمزورتیا روان دی. زه اکثر دې ملګرو ته یم، زه یم دغه یو مونځ راته پاتې شوی دی، هغه هم صحیح نشو کولی. او چې کوم سړی 5 وخته مونځ کوي دا جنون سبا غټ مجاهد دی. زما او ستا پکې څومره وخت تېر شو. زمونږ د دې مشرانو پکې 50 کاله او 80 او 80 کاله وشو. د دوی نه هسې یو سوال خو وکړه، کښېنوی د ځان سره یوازې وایه مشره ماماجي باباجي ته د اسلام دپاره څه کړي دي؟ تا سیدي جواب خو راکړه که نه. او تا ته زه دا وایم ځوانه، هسې په نوم باندې ځوانه، 30 کاله ستا عمر دی، 35 کاله ستا عمر دی، 40 کاله ستا عمر دی، 50 کاله ستا عمر دی، تا څه کړي د اسلام دپاره؟ تا په دې 50 کاله کې، په 30 کې، په 40 کې، په 35 کالو کې، په 20 کالو په عمر کې تا کومه کارنامه کړې د اسلام دپاره هغه وښایه. حافظ الحکمي رحمه الله د سعودي عرب یو مشهور عالم تیر شوی او په ډېر کم عمر کې وفات شوی دی. 31 کاله عمر یې وکړ، 32 کاله عمر یې تقریبا دې کې وفات شوی. او د چې اولنی کتاب کوم په عقیده کې لیکلی دی، اولنی کتاب نو هغه د شاعرۍ په شکل کې لیکلی دی، عقیده په شاعرۍ کې بیان کړې ده. او دغه اولنی کتاب چې د لیکونو عمر یې 19 کاله عمر و. 19 کالو په عمر کې هغه اولنی کتاب لیکلی دی. او د اوسه پورې علما د هغه دغه شعرونو شرحه کوي. سپینګیري علما چې ملاګانې ټیټې شوي دي هغوی ناسي ها د شیخ حافظ الحکمي هغه اشعار طالب یې ورته وایي او هغه یې شرحه کوي، طالب یې ورته وایي هغه یې شرحه کوي. د 19 کالو په عمر کې او د 18 کالو په عمر کې هغه اشعار لیکلي دي چې په هغې باندې د پوهېدو دپاره یو تکړه عالم پکار دی چې هغه یې شرحه وکړي. چې دم ځوانانو او موږ هم ځوانان یو. زموږ ځواني ټوله د وقف شوي د دنیا دپاره او د شهوت دپاره. څه کړي دي ما ته د الله دپاره؟ هسې ته خو د ځان نه تپوس وکړې که نه یوه ورځ ته څه کړي دین دپاره؟ کومه توره دې والې ده؟ جي موږ خو الحمدلله 5 وخته مونځ کوو، دا خو ته ځان ته پیدا رسوي، بل نور دې څه کړي دي؟ هم چې د 5 وخته مونځ برابر وکړي هله نور ته څه کړي دي؟ اسلام له تا څه فایده ورکړې ده؟ تا مسلمانانو له څه فایده ورکړې ده؟ بیان یې که که نه؟ او که مې دنه تپوس وکړو چې بچو له دې څومره ګټلي دي نو داسې حساب به راته شروع کړي چې نه ختمېدونکی حساب دی. او پیسې دې څو ګټلي دي نو بیا به کېدی شي په دې حساب کې ورک شي. خو دا ځوانانو سړی ورته حیران شي، سړی ورته حیران شي چې لکه امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې راځي وایي تقریبا 20 کاله عمر یې و چې فتوې به یې ورکولې. 20 کاله عمر کې امام ابو حنیفه رحمه الله هغه به ناستو، خلکو به دې تپوسونه کول او هغه به فتوې ورکولې. 20 کاله عمر کې خو زمونږ ماشوم چاکلیټونه خوري، هغه لوبې کوي په لارو کوڅو کې، کرکټ کوي. 40 کالو پورې خو دی ماشوم دی، نو د 40 نه بعد چې دی بوډای شي او په کته روان شي نو بیا وخت پاتې نه شو چې دی د اسلام دپاره څه وکړي. چې ته ځان سره لږ کښېنه سوچ وکړه که نه وایه ما د اسلام دپاره څه کړي دي. سعد بن معاذ رضی دا قصه نن ما تاسو ته بیان کړه تفصیلا. 6 کاله په اسلام کې تیر کړي دي او دا سړی چې 6 کاله تیر کړي دي الله هغه له دومره اوچته مرتبه ورکوي. اخر دې سړي به څه قربانیانې ورکړي که نه؟ اخر دې سړي به څه د الله د دین دپاره څه محنت کړی، څه کوشش به یې کړی که نه؟ ځکه زه تاسو ته وایم خصوصا ځوانانو ته چې دا ځواني صرف کوي د الله په دین کې، خوري کوي د الله دپاره. سعد بن معاذ د 6 کاله ډېر محنت کړی، ډېر محنت یې کړی، خو بیا هغه ته میلاو په دې بدله کې څه شو؟
او یو مثال په تاریخ کې پاتې شو چې خلک یې ځوانانو ته پیش کړي. یو مثال په تاریخ کې پاتې شو د ځوانانو ته د بیانولو دپاره. سره وخت نشته که نه ما تاسو ته صحابه کرام ګوره اکثر ځوانانو نه ما به تاسو ته مثالونه ذکر کړی وی چې د هغوی څنګه ځوانیانې وي او څنګه یې د الله دپاره لګولې وي. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خندق غزا چې ما تاسو ته ذکر کوله ما دا خبره بیان کړې وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې دا کمې ډلې چې د بهر نه راغلي د بعضو سره به پکې خبره وکړو. نو سعد بن معاذ ورته څه ووایي؟ کیسه چاته یاده ده؟ څه وي؟ وی د جاهلیت په دور کې یا رسول الله دی مشرکان وی د جاهلیت په زمانه کې زمونږ نه میوه نه ده خوړلې د مدینې الا دا که چېرته به میلمانه ورابلو موږ به له ورکړی یا به تجارت و. یا رسول الله چې اوس مسلمانان شو او الله عزتمن کړو نو تاسو څه وایئ چې اوس د دوی سره اتفاق کوو چې د مدینې د دې میوې نه به څه میوه دوی له ورکوو چې د جنګ نه وپه شي؟ یا رسول الله پرېږده چې دا ټول دی او موږ به ورسره مقابله کوو. دا هغه ځوان دی دا هغه سعد بن معاذ رضی الله عنه. د بدر غزا له چې کله تلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار بار دا خبره اوروله او رایې اخیستی د ملګرو نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو په خپلو ملګرو باندې مطمئن و کوم چې د مکې نه راغلي خو یې پېژندو خو دا نوي وو انصار چې آیا دوی به په دې جنګ کې موږ سره پاتې شي او که نه؟ نو سعد بن معاذ پاڅېد یا رسول الله کأنک تریدنا ښکارېدي چې یا رسول الله ته که څه د اشاره موږ ته کې موږ یادې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اصبت ته پې ورسېدې تاسو یادوو. یا رسول الله لو خضت بنا البحر لخضناه. یا رسول الله که دریاب ته دې ودانګل موږ هم دانګو. او یا رسول الله که د غره نه دې ودانګل موږ هم دانګو. یا رسول الله موږ ورې هغه نه یو کوم چې د موسی علیه السلام سره و چې اذهب انت وربک فقاتلا ته لاړ شه او ستا رب لاړ شي جنګونه کوئ. نه نه موږ به جنګونه کوو یا رسول الله او ته به ناست یې. موږ په هغه هلکانو کې نه یو یا رسول الله. ګوره دا هغه سعد بن معاذ دی او دا د هغه مختصر سیرت ما بیان کو. هسې اشاره مې ورته وکړه او د ده سیرت ما ته ښکاري چې ما که څه یوازې هم بیان کړی کیدای شي ما بیان کړی نو هغه واورئ هلته ما مکمل سیرت بیان کړی. الله سبحانه وتعالی د دې صورت په باره کې په قرآن کې ډېر ایتونه نازل کړي دي خصوصا سورة الاحزاب. اخري یو څو منټه موږ سره پاتې شي او د یو څو منټه کې به دغه ایتونو په باره کې خبره وکړو. سورة الاحزاب پوره د دې جنګ په نوم باندې جنګ احزاب دی نو د صورت څه دی؟ سورة الاحزاب. الله سبحانه وتعالی پای کې تفصیل د دې واقعې بیان کړی. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. اے ایمان والو رایات کئی نعمت دا اللہ. اذ جاءتکم جنود کله چې رالی لښکرې په تاسو پسې فارسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها. الله وایي ما په هغوی باندې سیلۍ راوسته او داسې لښکرې مې راوستې چې تاسو نه لیدې. تفصیل موږ سره تېر شوی دی چې الله څوک رالیږلي وو؟ الله ملایک رالیږلي وو. جبریل علیه السلام راغی که نه د خندق د غزا د ختمېدو نه بعد په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی د دحیة الکلبي په شکل کې. عائشه رضی الله عنها وی ما رسول سم ته چې یا رسول الله دحیه څه وایي؟ وی دروازې په دې چون کې مې ولیدو چې دحیه ولاړ. وی ما چې یا رسول الله دحیه څه وایي؟ وی دحیه نه دی هذا جبریل راغلی خو د دحیه الکلبي په شکل کې راغلی. دا جبریل راغلی دی او ما ته امر وکړو چې ته ځه په چا پسې؟ په بنو قریظه پسې د هغوی دا قیسه ختمول غواړي. الله وی اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم. او ناشنا حالاتو د برې نه دشمنان رالو د لاندې نه رالو. واذ زاغت الابصار او سترګې د مؤمنانو کږې وږې شوي وي. وبلغت القلوب الحناجر او زړونه مرو ته رسېدلي. وتظنون بالله الظنون او په الله باندې قسم ګمانونه شروع شوي. هنالک ابتلي المؤمنون. الله وی په هغه ورځ ما په مؤمنانو باندې ډېره سخته راوستې. وزلزلوا
زلزالا شديدا الله په دې سخته کې مې سم جړقولي ووایي. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض الله به د منافقانو خبره شروع کړه. د منافقانو الله ناشنا حال بیان کړی. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. الله وی د مخکې نه لوزونه کړي و ما سره چې موږ به نه تښتو د میدان نه. دا لوز چا کړو؟ منافقانو کړو. او چې بیا کله جنګ راغی نو د میدان نه ټول څه شو وتښتېدو. الله وی ورته ووایه قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. الله وی ورته ووایه که تاسو تښتئ د مرګ نه او د قتل نه هېڅ فایده له نظر کوي. لږ ژوند به تېر کړي دا مرګ د باندې بیا سیم را روان دی. خو بزدلانو ستاسو هغه بزدلي به پکې راښکاره شي. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. جنگ په دوران کې به دا خبیثان ګرځېدو الټه به د مؤمنانو هغه حوصلې کمزورې کولې. تاسو یې راځئ کېبنو دا جنګ نه کېږي او دا به دومره لښکرو سره به مقابله څنګه کوو. ولا يأتون البأس إلا قليلا. الله یو نه حاضرېږي دوی په جنګ کې مګر ډېر لږ. الله ګومه چې صرف دې دپاره چې ځان راښکاره کړي چې بهی زه دلته ناست یم. نور د هغوی د جنګ سره څه کار؟ الله د هغوی ناشنا حال بیان کړی دی. أشحة علیکم. الله وی ډېر بخل یې وکړو. تاسو سره مرسته ونه کړه د خندق په غزا کې د خندق کنستو کې ونه درېدو لښکرې چې رالې ونه درېدو. فإذا جاء الخوف او کله چې یره راله سبحان الله الله په زړونو باندې عالم دی نو ناشنا حقایق بیانوي. فإذا جاء الخوف نو کله چې یره راله او پته ولګېده چې لښکرې د مشرکانو راورسېدې او ټولو اتفاق او ډله کړې ده رأيتهم ينظرون إليك وی بنی تدوی ګوري به تا ته تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. دا سترګې به یې داسې چورلېږي لکه د مرګ هغه بېهوشي چې پرې راغلي. دا منافقان چې به کېناستو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره که نه لکه سورة التوبه کې چې الله ویلي یار ارمان وی چې الله د جهاد ایتونه نازل کړي. دا بعضې کې نه د خبرو ټاکواني د خبرو او د مشورو دوی به هم ناسو مشورو ته او خبرو ته ارمان چې یاره وایي څه د جهاد ایتونه وی د کافرانو سره جنګ کړی خو چې کله به د جنګ ایتونه نازل شو الله وایي د دوی به داسې حال شو لکه د مرګ بېهوشي پرې رانشي زنکدن داسې به ګډوډ شو. فإذا ذهب الخوف او کله چې به دا یره ختمه شوه او پته به ولګېده چې دشمن لاړو سلقوکم بألسنة حداد. بیا به جبې تېره شوې. ظالمان د خندق په غذا کې دي بزدلانو چې کوم کردار ادا کړی دی خو ما تاسو ته ذکر کو تفصیل د هغې واقعي تېر شوی دی. خو چې کله دا جنګ ختم شو دوی ته پته ولګېده چې اوس لښکرې لاړې الله وی جبې بیا تېره شوې. څنګه تېره شوې؟ بیا به لګیو یاره هغه پلاني چې په هغه ځای کې داسې منډه کړه منډه والوله نه و په کار. پلانې ته وګوره یاره جنګ کې نه و ولاړ. پلانې ته وګوره یاره هغه شی ویشتو هغه شی ولیدو نو سمتان هغه شی ولیدو. بیا دې خبرو ته دوی تکړه دي وروسته که چېرته څه کمی لیدلی دی هغه کمی به بیانو. الله وی بیا چې د جبې تیزې شوې. بیا مخې ته الله سبحانه وتعالی دا خبره بیان کړې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. ستاسو دپاره یقینا په پیغمبر کې یو ښه نمونه پرته ده او د مؤمنانو د ایمانونو د زیاتېدو خبره یې کړې ده هغه موږ سره مخکې تېره شوې. بیا الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړه چې من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. الله وی په مؤمنانو سړو کې سړي وو چې هغوی هغه لوز پوره کو کمې چې د الله سره کړی نو بعضو خپل کار ختم کو ومنهم من ينتظر او بعض څه کوي بعض انتظار کوي.